ماشومان د هیواد او ټولنې راتلونکي رهبران ګڼل کیږي، خو دلته انسان ته معلومیږي چې د دوی ماشومانه نړۍ او راتلونکی څومره له ننګونو او ستونزو ډک دی. رحمت الله چې هر ورځ په دې بټۍ کې کار کوي، هیلې یې زیاتې دي، خو بېوزلۍ هر څه ورناخیستې او اوس د کورنۍ د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دلته خپل ټول وخت تېروي. شپې 1 بجه راوځي خښته په بټۍ کې کار کول ته ماښام 6 بجو پورې 300 روپۍ راکړي او مجبوري د پلار اسلام لپاره راځي. دی وایي چې هیله یې دا وه څو له ښوونځي څخه تر فراغت وروسته یو غوره پوهنتون ته بریالی او خپلو هیلو ته ځان ورسوي، خو دا هر څه ورنه د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره پاته دي. شپې 1 بجه راځم کار کوم تر ماښامه، وخت نه لرم چې زه مکتب ته لاړ شم. ما غوښتل یا زه انجینر شم یا ډاکټر شم. نوموړی وایي چې کار یې ډیر سخت او ډیر ستړی دی. دی له حکومت څخه د کار د زمینې د برابرولو او په سیمه کې یې د ښوونځي د جوړولو غوښتنه کوي. موږ ته سم کار پیدا کړي، هغه روزګار پیدا هلته خو نه روزګارېږو، اوس سخت ده تر ماښام پورې کار کوو. د خښتو په دې بټۍ کې کاریګر ماشومان ډیر دي. د دوی ټولو هیله ښوونځی لوستل او خپلو هیلو ته ځان رسول وو، خو اقتصادي ستونزو د دې هر څه مخه ډب کړې ده. داسې ستړی یم چې بیخي بس ځوان یم سخت، په ځوانۍ موږ نه زاړه جو انجینر سم، خو اوس بس رستوب دغه موږ نه دا شوی ده، بس مکتب که وړکتوب که پلار نه اچولي کاروبار نه، بس راوتي و کار پس کور کې هم څه نه وله. بس زه دلته بټۍ کې کار کوم، موږ د پلار وضعیت خراب ده، مکتب نشته چې موږ مکتب ووایو. یوازې دا بټۍ نه دي بلکې په کابل ښار او تقریبا ټول افغانستان کې د ښار په واټونو زرګونه داسې ماشومان تر سترګو کیږي چې په شاقه کارونو باندې بوخت دي. ښار کې راغلی یم سپیلنی کوم، غریبي لپاره راوتی یم، 2 روپو لپاره راوتی یم، داسې کور کې نه غوړي شته نه وریجې شته نه چې هم نشته، غریب سړی یم. دوی ټول له مجبوریته کارونه کوي او یو زیات شمیر یې د کورنۍ د نفقې اصلي پیدا کوونکي دي، خو ځینې نور یې د پلرونو او د کورنیو د نورو غړو سره اوږه په اوږه کار کوي چې د ژوند اړتیاوې پوره کړی شي. دوی ټول د ښه ژوند هیله لري. مکتب مې ویلی ده، خو هیله مې دا وه چې زه یو ښه پوهنتون ووایم، ښه یو د معلم سم، خو هیلې پرې نه سوې، د غریبۍ نه هر څه واخیستلې، آینده خو ټوله غریبي نه واخیستله، هیڅ هم پاتې نه سو. د جون 1 نیټه د ماشومانو د نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ پر داسې مهال رارسیږي چې زرګونه ماشومان د خپل ژوند له لومړنیو اړتیاوو بې برخې دي. ښوونځی مې تر 5م ټولګي ولوست، له هغه وروسته مې له دې کبله چې غریب و کورنۍ مې پرېښوده، اوس دلته مستریتوب کوم. ژوند مې ډېر سخت دی، هیلې مې ډېرې زیاتې دي، څه وکړم؟ یوه لار نشته چې خپلو هیلو ته ورباندې ځان ورسوم. که څه هم دلته په هیواد کې یو شمیر ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره ده او اوس مهال په زده کړو بوخت دي، خو یو شمیر نور یې د زده کړو په برخه کې له هر ډول اسانتیاوو څخه بې برخې دي. په دې وروستیو کې بیا یو شمیر افغان فعالانو د بېوزله ماشومانو لپاره د ښار په یو شمیر پارکونو کې سیار ټولګي فعال کړي دي. څه موده وړاندې CMG د سودابې نژند په نوم پر یو افغاني فعالې چې په دې پارک کې یو شمیر ماشومانو ته ټولګي فعال کړي وو ځانګړی راپور چمتو کړ. دغه ماشومانو په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د ښار ټولو بېوزله ماشومانو ته باید د زده کړو لپاره زمینه برابره کړل شي. دې پارک ته د درس ویلو لپاره راځو، نیمه ورځ کار کوو، نیمه ورځ دلته درس وایو. باید ټولو بېوزلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. په هیواد کې نه یوازې چې بېوزلي د افغان ماشومانو راتلونکی له ننګونو سره مخ کړی دی، بلکې په تیرو 40 کلونو کې د جګړې وژونکي اور زرګونه ماشومان سوځلي دي. په لغمان ولایت کې د برکت الله په نوم دغه تنکي ځوان د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې د خپلې کورنۍ تقریبا ټول غړي له لاسه ورکړل او یوازې یوه وړه خور ورپاتې ده. دی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره ښوونځي ته ځي او خپل راتلونکي ته یې هیلې زیاتې دي. درس لپاره دومره وزګارېږم نه چې درس وایم، په ټیم درس ته نه شم رسېدی، کور کې فی الحال هغه نه لرم، زه نور مشر څوک نه لرم، زه خپله مشر یم.
ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې ډیری ماشومان اوس مهال له سختې بېوزلۍ څخه کړېږي او په تر ټولو بد وضعیت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په خبره که چیرته له دې ماشومانو سره پر وخت مرستې ونه شي وضعیت یې لا نور خرابېدلی شي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.